د قسمتونو فیصلې په اسمانونو شوي او ته په ځمکه کرې خرا کاږي چې دا به کېږي زه ستا د مینې نه منکر نه یم خو څه وکړمه زما حالات ماته د دې اجازه نه راکوي چې بوډۍ مور د انغري لوګو ته داسې پرېږدم د خپلو وروڼو د لاسونو نه کتاب وتروړم ناجوړه خور چې ماته وګوري ځان کلک کړي وایي مال دارو مراوړه خیر دی لالا جوړه بشم مال دارو مراوړه خیر دی لالا جوړه بشم خدای را کوي خار پریږ د خپل کور لرازا د لوګي نمرو لکشان رونو لا امور لرازا هغه ټیک وایي چې خار خو نړۍ شوی دی اوس هر وخت به مناوي غوغا جوړه قیامت جوړوي خو دې غوغا کې هم د کلي کور اواز اورما چې بنګړي وینم د ناجوړه خور اواز اورما علي ونی زمان هر وخت بنګړي غوښتي وړي سیالۍ لا کشري ورور بلوري غوښتي د مور د زوړ صادر پیول زما پزړه کې پروت دی پلار خو مې دی ارمان تر ګوره پورې ورسو چې لوی افسر بشي او ټولې مسلې به حل شي په کلي کور کې راولاړې کشالې به حل شي ته راته وایه دې حالاتو کې زه څه وکړمه که خار پرېږدمه نو د لاسه مې کتاب غورځېږي که تا له لاس در کوم د خپل څادر خپې وباسم ځکه چې ته د شش محل په رڼاګانو پایې ځکه چې تا د شش محل په رڼاګانو پایې چې سیلی راشي نو زمونږ د بیوي ساه وباسي زما په ژوند پورې ستا ژوند تړلی منم ګرانې ژوند که مې ستا شي نو خبرې ګرانې سبا کېږي د مور خپې ابلې خپو جنت مې له قسمته وځي که بنګړې او نسمه هغه لیونۍ له دوایي وانخلم زه به ناجوړه خور ته ډېر زیات ملامته شمه کشرې ورور د جهالت تیارو ته څنګه گزار کړم کشرې ورور د جهالت تیارو ته څنګه گزار کړم بل خوا زما د محبت د رڼا نور ډوبېږي زه هم انسان یم ما هم مینا کړې زړه لرم خو زما غربت زما د مینې په مرۍ غلی دی ځکه په خپله زه د خپل تن کې ارمان قاتل یم چې ما د خپل جنت کور قتل نشو کوی
بس پدې پوه شم چې خپل ځان باندې جبر وکړم خو خپل جنت کور د غربت لا تیزندو آزاد کړم ګرانې ما پرېږده په دې ښار کې ډېر غټان اوسېږي ځان له څوک سیال ګوره ډېرې خوشحالۍ به درکړي خوشحالۍ به درکړي